السلام علیکم. موضوع د کیمیاوي وسله څه شی ده؟ لیکنه او ترتیب نگین کارګر او حامد فایق، ایډیټ سیف خوستی، وړاندې کوونکی سفینا محمودي. د کیمیاوي وسلو د پرمختګ، تولید او ذخیرې د مخنیوي د تړون پر اساس چې د کیمیاوي وسلو تړون یې بولي، د کیمیاوي وسلې په دریو برخو ویشي. اول، ټول هغه زهري کیمیاوي توکي او له هغه څخه لاسته راغلي مرکبات چې د انسانانو او حیواناتو د مرګ، نیمګړتیا، معیوبیت او اوږدمهالي ټپ سبب ګرځي، کیمیاوي وسلې بلل کیږي. خو پرته له هغو موادو یا وسلو څخه چې د لاندې موخو لپاره کاریږي. د سوله ییزو موخو لپاره د کیمیاوي وسلو څخه د سوله ییز هدف لپاره کار اخیستل، یعنی څه شی؟ سوله ییزو موخو ته یعنی د کیمیاوي وسلو د بندیز سازمان چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې کار کوي دا نظر لري چې چیرته کیمیاوي وسلې کارول شوي وي هغه ځایونه پاک شي. هلته پارکونه او تعلیمي مراکز مخصوصاً د کیمیا لپاره جوړ شي او د کیمیا څخه د سولې لپاره کار واخیستل شي. سوله ییزو موخو بل اړخ د دارو جوړول او د خوراکي توکو د اوږدې مودې د ساتلو، زراعت، کاسمیټیکشن او نورو ورځني ضرورت هم راځي. د کیمیاوي توکو د ساتنې په موخه د نظامي او دفاعي موخو لپاره په جګړه کې کارول منع دي. د قانون د پلي کولو په موخه په هیوادونو کې د کورنیو شخړو د هوارولو په موخه ټول هغه مهمات او وسایل چې د زهري کیمیاوي موادو د خپرولو په موخه ډیزاین شوي وي، لکه هاوان، توپونه، میزایل، بمونه، ماینونه، ټانکونه او غیره کیمیاوي وسلې بلل کیږي. دریم، ټول هغه آلات او مهمات چې پورته یاد شوي ځانګړنې ولري او د برید، تعرض یا ساتنې دفاعي موخو لپاره کاریږي د کیمیاوي وسلو په نامه یادیږي. د کیمیاوي وسلو ظاهري جوړښت په حقیقت کې د هغه له جوړیدونکو توکو او لاملونو څخه منځته راځي. دا په 5 برخو ویشل شوي دي. اول، ساه بندونکي عوامل چې د ساه یعنی تنفس پر وخت سږو ته داخلیږي او انسان له منځه وړي. دوم، سوځونکي عوامل یو ډول غوړ مواد دي چې د پوستکي او سترګو د سوځېدو سبب ګرځي. دریم، د وینې عوامل په عامه توګه د ساه له لارې وینې ته داخلیږي او د وینې د اکسیجن د استعمال وړتیا له منځه وړي. څلورم، عصبي عوامل له منځه وړي او د انسان د مړه کېدو لامل ګرځي. څلورم، عصبي عوامل چې د ساه تنفس په وخت کې د پوزې له لارې سږو ته او د پوستکي له لارې بدن ته داخلیږي. دا بیا د عصبي حجرو پر کار فعالیت او د حجرو د نښلېدو پر تارونو برید کوي او په پایله کې په انسان عصبي حمله راځي. انسان خپل ذهني توازن له لاسه ورکوي، عضلات یې فلج کیږي او زړه یې دریږي. پنځم، د ګډوډیو د کنټرول عوامل دا عموماً اوښکې بهونکي ګازونه او د مرچو سپرې وي. دا کیمیاوي مواد د پوزې او سترګو له لارې جذبیږي او د اوښکو بهیدو او استفراق لامل کیږي. د دې موادو کارول د کیمیاوي موادو د تړون پر بنسټ غیر قانوني دي، خو د قانون د پلي کېدو او ټینګښت لپاره یې کارول جایز دي. مخینه تاریخچه په 1415 زیږدیز کال کې د سټراسبرګ تړون لومړنی تړون و چې د هغه پر بنسټ د کیمیاوي وسلو پر کارولو بندیز ولګېد. خو دا تړون یوازې د زهري مرمیو د کارولو تر کچې و. په 1899 زیږدیز کال کې د هاګ کنفرانس دایر شو چې 26 هیوادونه یې ګډونوال وو. د کنفرانس په پای کې د ګډې اعلامیې په صادرولو سره په خفه کوونکو او د مضرو ګازونو پر کارولو بندیز ولګېد او د کیمیاوي وسلو اړوند پکې ډېر ټینګار شوی و. له دې اعلامیې وروسته په 1919 زیږدیز کال کې لومړنی تړون د ورسایل تړون و چې د کیمیاوي وسلو پر جوړولو، تولید او واردولو څرخېده. خو یوازې جرمني هیواد د دې تړون ته ژمن پاتې شو، داسې چې د ټولو زهري او خفه کوونکي ګازونو یو اندازه مایعات آلاتو تولید او واردات په جدي توګه غیر قانوني وګرځول شول. ورسایل تړون د دې لامل شو چې لومړنۍ نړیواله جګړه چې د جرمني په ګډون 28 هیوادونه پکې ښکېلو پای ته ورسېږي. په 1925 زیږدیز کال کې په سمه معنا د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په موخه یو څو اړخیز نړیوال تړون رامنځته شو چې د جنیوا تړون یې بولي.
د جینیوا تړون د هاګ کنفرانس په پرتله ډېر ستر و، ځکه د جینیوا تړون کابو د 140 هیوادونو استازو لاسلیک کړ او د دوی ټولو د کیمیاوي وسلو کارول منع وګرځول. د جینیوا او هاګ تړونونو ډېر ټینګار د کیمیاوي وسلو پر نه کارولو و، خو د ورسایل تړون یوازې د کیمیاوي وسلو پر تولید، کارولو او واردولو په اړه بندیزونه وضع کړل، خو دا یوازې تر جرمني محدود شول. په 1990 زیږدیز کال کې یو بل تړون د کیمیاوي وسلو تړون په نامه رامنځته شو چې د هغه پر بنسټ د کیمیاوي وسلو تولید، پرمختګ، ساتل یعنې ذخیره کول او کارول بند کړای شول. دا تړون نږدې د نړۍ 192 هیوادونو چې د نړۍ 98 سلنه نفوس تشکیلوي لاسلیک کړ، خو اسرائیل، مصر، شمالي کوریا او جنوبي سوډان دا تړون له لاسلیک کولو وروسته تصویب نه کړ. د کیمیاوي وسلو کارول په 1980 زیږدیز کال کې د عراق په اربیل ښار کې کیمیاوي وسلې وکارولې. د CIA د راپور پر بنسټ عراق کابو 100,000 جنګي کیمیاوي وسلې په ایران استعمال کړي. عراق په 1925 زیږدیز کال کې د جینیوا تړون غړی و، خو د دې سربیره یې دا کار وکړ. دا له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه وه. صدام حسین په 1988 میلادي کال کې په حلبیه ښار کې په کردانو هم کیمیاوي وسلې استعمال کړي چې په یوه ورځ یې 15,000 تنه ووژل. د هغه وسلو د کارولو له کبله تر اوسه کابو 12,000 تنو خپل ژوند بایللی دی. تر ټولو ډېرې کیمیاوي وسلې په لومړنۍ نړیواله جګړه کې جرمني د 1915 زیږدیز کلونو ترمنځ وکارولې. دې وسلو 1.3 میلیونه انساني زیان درلود چې 90,000 تنه یې له بلجیم څخه و. د کیمیاوي وسلو تړون اغیزې او نظامي پرمختګونه. یو بشپړ او ځانګړی تړون دی چې د کیمیاوي وسلو له ژورې یعنې کیمیکل ویپنز کنونشن د کیمیاوي وسلو تړون یا څېړنې وروسته یې د هغه د پرمختګ او تولید په برخه کې ځانګړي معیارونه او شرایط وضع کړل. دا هغه څه و چې د جینیوا تړون کې نه و. دا د دې لامل شو چې په ډېره کمه کچه هیوادونه د تړون برخه شي. یا د OPWC په هاګ او هالند کې د کیمیاوي وسلو د بندولو لپاره د سار یو اداره جوړه کړه. دا د CWC د کیمیاوي وسلو تړون یا کیمیاوي وسلو د بندیز اداره نومېده. د پایلو راټولونې، ارزونې او څېړلو وروسته کیمیاوي وسلو د ټولو هیوادونو لپاره یو ناسم او منفي عنصر وړاندې کړ. هماغه و چې بیا هیڅ کوم هیواد د کیمیاوي وسلو کارولو ته زړه ښه نه کړ. هغوی د دې پر ځای د عادي وسلو کارول غوره وګڼل. د کیمیاوي وسلو ستراتیژیک ارزښت د عادي وسلو پر پرتله محدود دی، ځکه عادي وسلو اوس ډېر پرمختګ کړی. هغه پایلې او اغیز چې عادي وسلې لري کیمیاوي وسلې نه لري. اوس نظامي ځواکونو ته د کیمیاوي وسلو په اړه پوره زده کړې ورکړل شوي ترڅو د هغه له ناوړه اغیزو څخه ځان وساتي. له همدې کبله کیمیاوي وسلې یوازې عام ولسي وګړي ځپي او دا کار په نړیوالو قوانینو کې جنګي جنایت دی. جینیوا 4م کانفرانس د ولسي وګړو د خوندیتوب په موخه د جینیوا 4م کانفرانس په 1949 زیږدیز کال د اګست په 12مه نیټه دایر شو. د دې کانفرانس 140م بند د هغه چا په اړه تر ټولو سخت او خطرناک دی چې د انساني خوندیتوب د یو ځانګړي تړون په شتون کې له لاندې تورونو په یو تورن شي: قصدي وژنه، شکنجه یا غیر انساني کړنه، د بیولوژیکي تجربو په ګډون چې د انسان روغتیا او بدني حالت ګواښي، غیر قانوني تبعیدول یا د آزاد شخص غیر قانوني زنداني کول، د آزاد شخص اړ کول ترڅو د دښمن په وړاندې یې د قوې په توګه استعمال کړي، یو آزاد شخص په قصدي توګه د هغه له اساسي حقوقو څخه محرومول، د هغو حقوقو څخه چې په تړون کې ورته ټاکل شوي دي، د هغوی یو ارغامل کول، د ملکیت غصب او د هغه ویجاړول، مګر هغه چې د نظامي اړتیاو یا عدلي قضایاو پر بنسټ ترسره کیږي پکې شامل نه دي. په درنښت